او د امام علیه السلام څو شیونه هغه پیغمبر سره مشابهات لري. 3 کاله عمر پیغمبر هم کړی امام علیه السلام کړی. صحیح. پیغمبر مکې کې پیدا شوی، امام علیه السلام هم مکې کې پیدا شوی. به هر حال ډېر شیونو کې نو 10 کاله بعد بیا پیغمبر نه وروسته امام علیه السلام پاتې شو. پیدایش هم اندیشه سره خو به هر حال مکې کې دیو وخت باندې پیدا شو. نو بیا وروسته دغه محمد مکی وایي دا خو دقت څخه بیان کړو، وایي وروسته بیا ګواهي کوي چې ولم یولد فی البیت الحرام قبله احد سواه. هغه یې چې دا کور کې سوا د امام علی علیه السلام نه بل څوک پیدا نه دی شوی. دوره انبیا تیر شوي دي، دوره هسته د خدای عظیم هسته تیر شوي دي. حتی پیغمبر اسلام څه مغې مکې کې و، هغه پیدایش هم په کعبې کې نه وشو. پیغمبر اسلام خو عظیم هسته دی، هغه نه بل څوک نشته. د هغه پیدایش هم په مکې کې خو شو، خو د خدای کور کې نه وشو. بالکل. ځکه هغه چې ولم یولد فی البیت قبله احد سواه وهي فضیلة. د دې فضیلت دی، دا هم خبره نه دی. هغه محمد مکی وایي په کتاب فصول مهمه کې چې د فضیلت دی صفحه نمبر 12 خصه الله تعالی بها، چې خدای علی د خصوصیات سره د خاصیت سره د فضیلت سره خاص کړی دی. څه لپاره؟ راز ولادت امام علیه السلام کعبې کې څو هغه دا اوس اجلالا له، چې د علی مقام هغه بلند کی، تجلیل وکړي، عظمت وکړي، مقام وکړي، بلند وکړي. لکه خدای په بریک میشه خدای جل جلاله د شان هغه بلند دی. یو شان خدای به وغوښته چې علی شان هم بلند کی. بالکل. او دا هغه ځکه هغه محمد مکی څه راز ښیي چې ویلې پیدا شو په مکې کې بیت الله الحرام کې نه هغه دا هغه خود شان بلند کی. دا شان بل چا نه و اجلالا له بل اعلاء لمرتبته. دا داسې د علی مرتبه خدای خپله بلنده کی. صحیح. خدای چې کله چا مرتبه بلنده کی بهش هغه سې بیا څوک نه رسېږي. اغلاء لمرتبته، مرتبه بلنده کی. بل و اظهارا لکرامته. دا د علی علیه السلام کوم کرامات و، هغه کرامات هغه خلکو ته اظهار کوونه ښیونه. څو خلکو که څوک یې لغه ته عقل ورکوي، درک لري، بصیرت لري، داسې د علی علیه السلام د خدای کور کې پیدا شي او دې ته لږ سوچ کله وکړي نو خپله به بیا تاسو عقل ورسېږي او ښه هغه نتیجه بیا وکړو. دې وجې نه اظهارا لکرامته د امام علیه السلام کرامات ظاهرانه خلکو لپاره ترڅو بیا د امام علیه السلام عظمات او کرامات پاته ولګېږي. دا راز ولادت و به قول محمد مکی. نشان سره شیخ مفید کتاب الارشاد کې یا بحار انوار جلد نمبر 35 کې هم د راز تولد انداش خرو شوینه بیان شوي دي. چې دا د علماو دا ګواهي ورکوي دې سره د علی علیه السلام مقام، مرتبه، عظمت و کرامات پته لګېږي